دو خبر نن درته کوم. یوه خبره خو د تیرو جمعو دا صفات و چې د زنانو متعلق مې شروع کړی و او دا مې درته ویلو چې زنانه په کور کې دننه صرف د کار او د روزګار دپاره نه دي پیدا، د کور د کار سره به دي د الله عبادت کوي، او چې د الله عبادت یې وکړو نو چې څنګه سړی د الله عبادت وکړي او د هغه نه یو کامل سړی جوړېږي، دقه رنګې چې زنانم د الله عبادت وکړي او الله راضي کړي د دې نه هم کامله ښځه جوړېږي. نو هغه زنانه چې هغه د الله په عبادت کې او بندګۍ کې کمال ته رسېدلې وي، هغې کې مې درته یو واقعه هم ذکر کړې وه. او نن هم د یو زنانه چې هغه هم د الله تعالی په بندګۍ کې کمال ته رسېدلې ده، د هغې مثال به درته ذکر کوم. دویم د رمضان میاشت را روانه ده، نو د رمضان د میاشتې متعلق به هم درته یو څو خبرې عرض کړم. رونو زنانه به هم د الله هغسې عبادت کوي کوم چې سړی کوي. که ته وایې چې دا خو په کور کې دننه خدمت کوي، ځای جارو کوي، د چای ډوډۍ خدمت کوي، د میلمه خدمت کوي، دغه رنګې سړی هم بار خدمت کوي که نه. سړی بار ګټي، دکان کوي، ګوټ کوي، چاري کوي، د شپې او بخورې کوي، د سړي بار خدمت دی او د ښځې دننه. د سړي د دې خدمت سره سره بیا به هم دا سړی لګی او د الله عبادت به کوي، په دې خدمت او په دې دکاندارۍ او په دې زمیندارۍ د خدای د عبادت نه دی بچ نه دی. دقه رنګې ښځه په کور کې دننه چې دا د کور خدمت کوي، په دې دا د الله د عبادت نه خلاصه نه ده، د الله عبادت به کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو بیبي تېره شوې د هند نومو ام سلمه باندې مشهوره وه، خپله نوم یې هنده وه او د پلار نوم یې ابو امیه و، او په عربو کې یو قبیله و بنو مخزوم، د هغې قبیلې سره تعلق. پلار یې ډېر سخي سړی و او دومره سخي سړی و چې په قافله کې به چرته هم د دې پلار شریک و. پخوا به قافلې تلې، تجارتي قافلې او نورې قافلې، نو چې کله به هم دې په قافله کې شریک و، د هغې ټولې قافلې د ډوډۍ او د خوراک انتظام به د دې بیبي د پلار و. او پلار ته خو به خلکو ابو امیه وې، دې کونیه وه، په دې باندې مشهور و. خو په عامه اصطلاح کې د پلار لقب و زاد الراکب. ذات توخې ته ویل کېږي په عربی کې، توخه لرونکي ته. راکب مسافر ته ویل کېږي. زاد الراکبین چې دی د مسافرو توخه او توشدانو، چې کوم سفر کې به دی روانو نو خلق به بېغمه او بې فکره به چې ده زمونږ سره توخه شته، مونږ سره سامان د خوراک او د څښاک شته. نو چې کومه جینۍ د داسې سخي پلار په کور کې وخت تېر کړي نو هغې کې هم د څه خامادی د پلاره خوی پکې وي. دا قانون دی چې مور پلار شوماني، بچي به شوماني، ځکه د مور پلار هغه عادت والي، او چې مور پلار سخیاني نو بچي هم سخي وي، د مور پلار هغه سخا ماده پکې راشي. نو دی هند ام سلمې رضی الله تعالی عنها د دې سخي پلار کور کې تربیت حاصل کولې شو او مالدار کورنۍ وه. او په عربو کې چې څنګه د پیغمبر علیه السلام خاندان د عزت خاندان او دقه رنګې دا بنو مخزوم دام د عزت خاندان او د قدر. د دې نکاح شوه په عربو کې د یو سړي سره، هغه ته به ابو سلمه وی.
داغه سړي او خپل نوم داغه عبدالله عبدالله نوم ابو سلمه به ورته وی او د دې د خاندان سړی و ځکه چې هغه هم د بنو مخزوم قبیلې و د دواړو وادو شو او د دواړو نکاح شوه او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ دعوه وکړه دواړه ښځه خاوند خدای پاک مسلمانان کړل چې مسلمانان شو نو دې هجرت وکړه د مکې مکرمې نه حبشې ته دا هغه وخت و چې په مکه مکرمه کې مسلمانانو سره به سختې کېدې او ډېر تکلیفونه به ورته میلاوېدل او ذات عبادت چا نه شو کولی کور کې دننه به پټ خلکو خپل عبادت کو چا اسلام ښکاره کول هم نه شو چې د مسلمان یم نو نبي علیه السلام په مشوره باندې ډېرو صحابو سړو او ښځو حبشې ته هجرت وکړ دا دواړه ملاړل حبشې ته د حبشې بادشاه هغه زمانه کې نجاشي به یې ورته وی او نوم یې اصحمه و هغه ښه سړی و عیسایي بادشاه مسلمان نو وروسته مسلمان شوی دی لیکن ښه سړی و د مسلمانانو قدر به یې کو او د مسلمانانو عزت به یې وکړو دا دواړه لاړل حبشې ته یو پراپیګنډه داسې وشوه چې د مکې خلک مسلمانان شو نو د حبشې نه دا خلک خوشحاله و مکې ته رالل نو چې راورسېدل نو پراپیګنډه غلطه وه نو څوک واپس حبشې ته لاړل او څوک په مکه کې ایثار شو نو دا ابو سلمه او ام سلمه دا دواړه په مکه مکرمه کې ایثار شو د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه وه دومره مینه وه چې دا ښځه یو ځل د خپل خاوند ته وایي د ابو سلمه ته وی راځئ او جوړ توړ کو ای وایه وی داسې کو چې که زه مخکې مړه شم ما سره به دا وعده کې نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کې او که زه ته مخکې مړ شوې نو زما در سره دا وعده ده چې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم عربو کې خو به دا رواج و چې سړی به مړ شو ښځې به په عدت نه پس فورا بل خاوند کړی او چې ښځه به مړه شوه نو سړي به ښځه مړه نه په ژوند به ګڼ ودونه کول هغه زمانه کې خو سمنه نه وه د چا به لس ښځې وې د چا به اته ښځې وې او چې ښځه به مړه شوه نو فورا به بله ښځه کړې وه نو دا ښځه ورته وایي که زه مخکې مړه شوم ته به ما نه پس بله ښځه نه کې او که ته مخکې مړ شوې زه به بل خاوند نه کوم ولې چې موت تا په جنت کې دواړه به دوه په دوه یو بل نه تا سره څوک او نه ما سره څوک خاوند دې ډېر ښه سړی و ورته یې وی ام سلمې زما در سره وعده ده که ته زما نه مخکې شوې زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم د ښځې نه بغیر ژوند تېرولی شم خو ته دا وعده مه کوه ولې ځکه که زه مړ شم نو ستا خو ښځه چې یو ځل د مور پلار د کوره ووته بیا خو هغه قدر بیا رونه څوک پروا ساتي نو که زه مخکې مړ شم نو خیر دی تا ته اجازت ده که ته بل خاوند کې نه وکړه تا ته به ژوند ګراني تا ته به ډوډۍ او د جامې انتظام ګراني د کور بندوبست به راته ګراني نو ته وعده مه کوه تا له اختیار دی که بل خاوند کې او زما وعده ده ستا نه پس به بله ښځه نه کړو دونه مینه یې وه د حبشې نه رالل دا هغه وخت و چې صحابو مدینې منورې ته هجرت شروع کړی او خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته تشریف وړی دواړو سلا وکړه ځئ چې ځو مدینې ته نو په یو اوښ باندې دواړه سواره شو یو یې خاوند و یو یې ښځه ده یو ورسره دا ماشوم بچی دی سلمه چې روان شو د دې ښځې وګوره تربوران دي د تره زوی او د تره لور دي د دې ښځې رونه یې راغله او د خپل اوښي ته وایي وی دا پتا مونږ خرڅه کړې خو نه ده چې دا په وطنونو ګرځئ او په دشتونو په بیابانونو یې ګرځئ او کله یې حبشې ته بوځئ او کله یې مدینې ته بوځئ دا تا باندې مونږ خرڅه کړې نه دا ستا ښځه خو په مکه کې کوسېږي بس دا مونږ در سره خوب کړل چې تا سره م حبشې ته پرېښود دا د سره مونږ مدینې ته نه پرېږدو چې ته ځې زه په مخه دې ښو دا مونږ نه پرېږدو بس غریب یې رخصت کا لاړ مدینې ته او دا یوازې په مکه کې پاتې شو چې د دې خاوند رونه خبر شو چې زمونږ ضرور نه خو
د الکانو خور جدا کړه هغې ورلل او ماشوم بچی د دې د غېږ نه راوچت کړه وی دا زمونږ رواره دی دې کې ستاسو هېڅ هم نه کېږي چې ښه د تاسو زمونږ ضرور نه پاتې کړه نو بچی په تاسو له کم ځای درکو نو بچی ته هغوی بوته د خاوند رڼو نو دې نه د مینې خاوند هم لاړه او بچی هم ترې لاړ نو دې غریبې به ژړل ټوله ورځ به دا د مکې په کوڅو کې ګرځېده او کله به غر ته خته او کله د اونې لاندې او دا جامې به د اوښکو نه ډکې یو په دې هم خفه ده چې خدای زه مسلمان یم او د مکې نه مسلمانان خو ټول لاړل مدینه کې یوازې پاتې دویم دا دی چې د مینې خاوند مې هم لاړ او بچی هم رانه وشوکېد هم رانه جدا شو او نبی علیه السلام هم نشته چې هغه ته وګورم سترګې مې پې یخې شي خدای دا به څه کېږي نو ژړل به نو یو ځل د دې خاوند چې کوم رشته دارانو یو سړی په مکه کې ښه سړی و هغې دا ولیده چې دې ژړل نو د رونو پسې ورغی وی ظالمانو ظلم ولې کوئ دې خور له زور ورکوئ د ابو سلمه سه خو لاړ مدینې ته بله ښځه به وکړي ظلم د خپلې خور سره کوئ دې مظلومې باندې ستاسو ترس نه راځي ستاسو رحم پې نه راځي چې کورم جاړي او بارم جاړي چې دا خپل خاوند سره په بیابان خوشحاله ده او په سفرونو او په هجرت خوشحاله ده نو تاسو یې څه کوئ بسرونه راضي شوي ښځې دي نو هغه سړی لاړ د خاوند رونو پسې او بچی یې ترې راواغېست وی راکړئ دا بچی او ستاسو خور هغه اجازت یې وله ورکړه ستاسو روندار نو بچی یې دې له ورکړه او ورته وی زه ستا خپله خوښه ده که مکه کې پاتې کېږي او که خاوند پسې ځې نو دا یک تنها روانه شو مدینې بچی یې غېږ کې واغېسته او روانه شو دونه اسلام سره مینه ده او دونه خاوند سره مینه ده حالانکه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته څه د پاسه 400 کیلومیټره مزل دی دا هم ردې لکه ردې ده نه چې سړی لاور ته ځي او دشتې دي بیابانونه دي غرونه دي اوبه نشته ځنګلې دي نور دی سوري نشته دا به څه کوي الله مدد کوي تنعیم ورته وایي چې دا اوس خلک د کوم ځای نه عمره کوي مسجد عایشه یو جومات پکې جوړ شوی دی چې هلته ورسېد نو عثمان ابن طلحه ورسره ملو شو دا یو کافر او ورته وایي اخ یو بل پېژندل ځکه مکه مکرمه کې اوسېدل وی ام سلمې وی څه کې وی مدینې ته ځم نبی علیه السلام او خاوند هغه یاد کا وی لازم وی مرګره سره شته نو دې سترګو کې اوښکې راغې الله ته ګوته پورته کوي لا مرګري نشته الا الله وهذا الصبي یو مې خدای مرګره دی یو مې دا ماشوم مرګره دی بل مرګري نشته یو مې الله مرګره دی یو دا ماشوم هغه کافرو خلب کې رحم راغی او ترس راغی بس هغه زر خپل اوښ سملاو او د اوښ په ګوډه باندې خپه کېښوده چې دا ټوپ نه وای او دې ته یې ویې راځه په دې اوښ باندې سوره شه په اوښ یې سوره کړي هغه پړې ونیوه او روانه یې کړه دا وی ام سلمه وی زما د قسم د الله په ذاتي که د دې عثمان نه ما شریف انسان په مخ د ځمکه لیدلی چې کله به څاروی ستړی شو یا به دې ستړی شو نو څاروی به یې سملو نو خپه به یې وله تړله نو دې به لرې لاړه ما ته به یې شا کړه او ما ته به یې وې څاروي نه کوزه شه نو زه به کوزه شم ما به خپله جت پوره کړه او چې کله به د سفر مقرله نو دې به راغې څاروي به یې وتړه او لرې به زما نه لاړ او ما له به یې اواز راکړه چې څاروي ته سوره شه نو زه په څاروي باندې سوره شو نو پړې به ونیوه که د ما سره په دې ټوله لار بې د دې نه چې کوزه شه او سوره شه او اوبو ته د اجت شته یا نور څه ضروریات ته شته که نه دې نه علاوه د ما سره خبرې هم نه دي کړی او په دې ټوله لار د ما ته کتل هم نه دي حالانکه هغه وخت کې د سړي ښځو ته او د ښځو سړو ته کتل جیز و په شریعت کې هم جیز و د مخ کتل وروسته حرام شوي جیز و په شریعت کې او په جاهلیت کې خو جایز لیکن ده کې دومره حیا او دومره شریف انسان و چې ده په دې ټوله لار ما ته نه دي کتلی شا به یې کړه لرې به زما نه لاړ قبا ته ورسوله
تپوس یې هلته وکړه چې د دې ښځې خاوند ابو سلمه کوم ځای دی؟ وی دی په قبا کې دی. اوس چې کوم ځای نه خلک قبا کې جومات جوړ شوی مسجد قبا هلته کې 2 رکعاته لمونځ کوي او د 2 رکعاتو لمونځ ثواب الله د عمرې په شکل بدلی. چې هلته ورسولم وی راته وی چې اوس زه کوزېږه خاوند دې دلته دی. مې ته څه کې؟ وی زه واپس لاړم رانه واپس مکې ته را روان شو. دومره قرباني د عثمان وکړه. وی خلکو ما به خلکو ته وی چې زه د ابو سلمه ښځه او ام سلمه مې نوم دی. وی قسم دی که چې اعتبار کوو. وی په تا مونږ یقین نه کوو چې تا هغه ښځه ته خو د یو ډېر شریف خاندان سره تعلق لرې او د یو ډېر مضبوط خاندان سره او د ډېر لوی خلکو لور او خورې تا یوازې سفر څنګه وکړو؟ وروسته بیا خلکو ته پته ولګېدله چې واقعي ما دا سفر یوازې کړی. دغه خاوند سره په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې اوسېدله او د دواړو ډېر د مینې او د محبت ژوند و یو بل سره خوشحاله ژوند. اتفاق دا و چې خاوند یې د احد په غزا کې زخمی شو د ابو سلمه او چې څنګه زخمی شو نو بیا د هغې زخمونو د لاسه وفاتم شو. دا وی مینه خو زما او د خاوند وه. نو ما خاون د سفر په ځمکه کې مسافر او زخمیم شو شهیدم شو. وی بیا چې زما دا خاون ډېر مظلوم مړ شو او د خپل کور کلي نه بار مړ شو او ډېر د مینې خاون مې دی. وی مې نن به زه داسې جاړم دې خاون پسې چې تر قیامته پورې به خلک د هغې قصې یو بل ته کوي. داسې به جاړم. وی ځان مې جړا ته تیار کړ. تورې جامې مې واغوستې او چې مړو پسې څوک سینګ جاړي او کم شکل جوړي هغسې شکل مې جوړ کړ. عربو کې دا رواج و چې هغې به مړو پسې جاړل. ساندرې به یې وې لویې لویې چغې به یې وې او د مړي داسې صفتونه به یې شمېرل چې هغه به چې د مړي سره په دوربین کې هم چا نه ولیدي. اوس هم دا بعضې ښځې د مړو پسې جاړي چغې وایي ته خو داسې وې او ته خو ډېر بهادر وې تا خو ډېر نیک سړی وې منځ کې هغه د جهاد بد عملی په مرګ وله صفتونه یادوي او ته خو ډېر ښه سړی وې که او ډېر منځګزار وې مونځ یې هم چېرته نه کړی یو اختر او بل اختر یې کړی او ته خو ډېر بهادر وې منځ کې چې هغه پټاخې ټوس ورې تښتي. دا ګناه ده نو شریعت سخته ګناه ده چې کوم صفت په چا کې ني او هغه صفت وله بیانې که په ژوند او په مرګ دا ګناه ده. یو وخت دویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس منا من شق الجیوب وضرب الاخدود ودعا بدعوى الجاهلیہ. وی کم ښځې چې دا مړي پسې مخونه وی او ګریوانونه شلی او د جاهلیت چغې وی وی دا زما په طریقه نه دی روان د انسان. او بل حدیث پاک کې راځي بخاری شریف کې حدیث دی په نورو کتابونو کې هم شته چې کوم انسان پسې جمدي جاړي ان الله ليعذب ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. چې کوم مړي پسې را جمدي جاړي نه مړي له الله عذاب ورکوي. که ته سوال وکړې چې جاړي جمدي او عذاب دې مړي له ورکوي دا ولې نو دې مړي ته پته وه چې زما په دې وطن کې رواج دی او دا ښځې عموما مړو پسې جاړي نو ده ولې دا ګناه نه منې کوله؟ ده به وصیت کړی و که نه؟ ده به ویلي و که زه مړ شم نو ما پسې ګورې جړا مه کوئ. ده به ویلي و که زه مړ شم نو ما پسې مخونه مه وهئ. دا ګناه ده. نو که یو سړي دا ووایي چې ما پسې به نه جاړئ مخونه به نه وهئ ګریوانونه به نه شلوئ او بیا م ورپسې څوک جاړي نو دله به خدای عذاب نه ورکوي. د خپل نهی عن المنکر وکړه امر بالمعروف یې وکړه او چې ده ته پته ده چې زما په کلي کې زما په علاقه کې همدغه رواج دی او د بیا هم څوک منع نه کړل نو الله به وله سزا ورکوي. په دغې سبب به وله خدای سزا ورکوي چې تا ولې دا ګناه ستا په کلي کې ستا خاندان کې کېدله تا ولې خلک نه منې کول. نو ام سلمې رضی الله تعالی عنها وی چې تور جامې مې واغوستې ځان مې جړا ته تیار کړ او داسې به جاړم چې هغې قصې به تر قیامته پورې خلک یو بل ته کوي. وی دی کې یو بله ښځه راله د انصارو
وی هغه ځان برابر کړ چې ما سره به اوس ملګرتیا کوي ساندرې به را سره وي وی دی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ وی چې را دننه شو څنګه زمونږ کور ته نو هغې ښځې ته لګیا شو پښتانه وایي انګورې لورې تا ته یې ویمه که څنګه دی او انګورې ته یې واورم اورولې ما ته وی هغې ته ځکه زه دړمن او ما ته یې مخامخ نه وې وی بلې ښځې ته وایي یا ښځې د هغې کور نه چې خدای 2 ځله شیطان ایستی دی 2 ځله نو ته ورته بیا شیطان را دننه کې دا ګناه ولې کې وی بس ښځه چپ شو او زم چپ شو وی ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ام سلمې یو دعا درته ښیم هغه وایه اللهم اجرنی فی مصیبتی خدای په دې مصیبت کې ماله اجر راکړي دا قانون دی او دا قاعده ده چې انسان ته مصیبت ورسیږي الله په هغه مصیبت کې د انسان ته اجر ورکوي چې دې پې صبر وکړي هر تکلیف او په مصیبت چې صبر وکړي الله به پې ثواب درکوي دا بس د شریعت قاعده او قانون دی نو ما ته وی چې دا دعا کو چې اللهم اجرنی فی مصیبتی خدای مال په دې مصیبت کې اجر راکړي واخلف لی خیرا منها خدایا دا مصیبت چې د چا د طرف نه ورسید چې د ما خاوند دی نو خدای د هغه نه راله بهتر خاوند راکړي وی د پیغمبر علیه السلام دعا وه نو ما خو خامخا پې شروع کړه په دې دعا باندې اوړه کې به مې سوچ کو چې د ما د خاوند ابو سلمه نه بهتر خاوند به بل څوک وي چې ماله به خدای راکړي ما به نظر کو چې د ده نه ښه خاوند شته نو ما ته به په نظر د ده نه ښه خاوند نه ښکارېد خدای د ده نه ښه خاوند راکړي د ده نه ښه خاوند خو نشته خو د حضور پاک دعا وه نو ما پې شروع وکړله نو یقینا چې ما له خدای د خپل ابو سلمه خاوند نه بهترین خاوند راکړ هغه څوک دی هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دعا مې خدای قبوله کړي چې کله خاوند یې وفات شو عدت یې پوره شو حضرت ابوبکر صدیق وغوښته وی نه زه نه کوم واده حضرت عمر فاروق وغوښته ولې هوښیار هم وه قابله وه خوبصورت هم وه او د یو مضبوط خاندان سره هم تعلق و وی نه زه واده نه کوم یو خدا ده چې ما کې غیرت ډېر زیات دی نو ما سره هر خاوند ګزاره نشي کولی دویم دا زما بچي دي زما بچي به څوک ساتي او دریم دا دی چې ما کې ډېره لویه حیا ده نو ما سره هر خاوند ګزاره نشي کولی او نه زه هر خاوند سره ګزاره کولی شم نو حضرت ابوبکر غوندې سړي ته انکار وکړه حضرت عمر غوندې سړي ته انکار وکړه الله د پیغمبر علیه السلام په قسمت لیکلې وه د حضور پاک نکاح کې داخله شو او ورونو د نبی علیه السلام نکاح له چې ورسېدله نو پیغمبر علیه السلام سره انتهایی محبت و او د نبی علیه السلام هم دې سره محبت و د پیغمبر علیه السلام خو ټولو بیبیانو سره مینه وه غیر اختیاري مینه د بیبي عایشې سره زیاته وه د اختیار نه بعد لیکن عام محبت یې ټولو بیبیانو سره خو د دې چې کومه څومره مینه وه د نبي علیه السلام سره سړی حیران شو او دونه هوښیاره بیبي اوهو علیه السلام به ورسره مشوره کوله د حدیبیې په موقع باندې چې کله پیغمبر علیه السلام د مکې د کافرانو سره صلح وکړه او نبی علیه السلام صحابو ته وی چې سرونه م خرای او څاروي م الال کې ځای چې ځو واپس مدینې ته نو صحابه پریشان هغې وی چې داسې چېرته کېږي مونږ خو د عمرې په نیت را روان شوي اوس به عمره نه کوو واپس به ځو سبا به ټول خلک راپسې خنداګانې کوي او پیغورونه به راکوي چې عمره مو ونه کړو سرونه مو خورئ هغو چې عمره وکړي خلک سره خورئ او عمره مو نه کړو څاروي ملال کړل اخو چې خلک عمره وکړي څاروي حلالوي دا خو به مونږ ته پیغور کېږي او خلک به راپسې پراپګنډې کوي نو د نبی علیه السلام مخې له څوک نشو ورتلی خو چم سر نه خریو او نه چا څاروی حلالو او نبی علیه السلام به دې مار صحابو ته وایي چې واپس مدینې ته ځو ما صلح وکړه دستخط مې وکړ مهرباني وکړئ سرونه وخورئ څاروي حلال کړئ خو صحابو نه کول د صحابو مقصد دا و چې که نبی علیه السلام دا خپله فیصله بدله کړي او لاړ شو په مکه کې عمره وکړو حالانکې عمره کوم ځای کېدله مکې خلک ټول مکه د وسلې نه ډکه وه هغې خو نبي علیه السلام او صحابو سره جنګ کو نه یې پرېښودلو جوړ هم شوې وه
نو علیه السلام ډیر زیات پریشانو. نو د دې ام سلمې ګوره بیبیانې ورسره نورې شته، بل چا سره مشوره نه کوي. نیغ دې ام سلمې خیمې ته ورغی او ډیر زیات غمجن و. ام سلمه ورته ویل الله رسوله چا خفه کړی خدای دې هلاک کړي؟ ولې خفه څه چل دی؟ وی ام سلمې صحابه مې خبره نه مني. وی ولې د الله رسوله؟ وی زه ورته ویم چې سرونه وخورایې او څاروي یې لال کې، او دوی نه سرونه خوري نه څاروي یې لالئ. وی خیر د الله رسوله مه خفه کېږه ته. هغوی په تمه دي چې که اوس نبي علیه السلام اعلان وکړي او وی چې ځای چې مکې ته ورځو، ځکه د عمرې په نیت راوتي دي، څاروي دې دپاره ځان سره راوستي دي چې دا به د عمرې نه پس حلالو، او تی اوس واپس بوځې عمره مو نه شو څاروي هم دلته حلالئ. نو خیر دی د الله رسوله ستا خبره مني، خو دوی په دغه تمه دي، نو خفه کېږه ته ما. وی ام سلمې څه چل وکړم؟ وی د الله رسوله ستا خوښه ده چې دوی د څاروي حلال کړي او سرونه دې وخورئ او واپس مدینې ته لاړ شي؟ وی او ام سلمې دغه مې خوښه ده. وی داسې وکړه د خیمې نه بار وځه او خپل څاروي حلال کړه او سر وخورایه. نو چې ته خپل سر وخورې بس هغوی به پوه شي چې بس فیصله مضبوطه ده اوس، ځکه دا د علیه السلام خپل سر مبارک وخورې. او چې ته خپل څاروی حلال کې بس هغوی به پوه شي چې د نبي علیه السلام فیصله مضبوطه ده. ته بیا ګوره چې عمل کوي که نه کوي. بس وی ام سلمې ښه مشوره دې راکړه. د خیمې نه راووته او نه یې راوغوښت وی راشه ما له سر وخورایه. نو حضور پاک له سر وخورم او څاروي یې خپل نه وغوښتل، وی څاروي راولئ چې دا حلال کړم. خو چې نبي علیه السلام سر خریل شروع کړل بس صحابه والختل، یو له سر خري او بل له سر خري، یو له سر خري بل له، په یو ساعت کې ټولو سرونه وخوړل او څاروي یې حلال کړل او مدینې منورې ته روان شو. دا ښکلې مشوره وله د ام سلمې ورکړه. خاوند به ښځې سره مشوره کوي. ګورې ښه ډېر سړي د ښځو سره مشوره نه کوي او د ښځې رایې ته ډېره کمزورې رایې وایي. که ته ورته ښځې سره ښځې سره به مشوره کوم، ولې ښځه کې څه چل مشوره ورسره نه کوې نو څه به کوې؟ دا خو جون دی. یو خبره ده مشوره ورسره وکړه، خو که د شریعت خلاف دله مشوره درکوي بیا پې عمل مه کوه. که د شریعت موافق دله رای درکوي د شریعت د وینا مطابق نو خو ډېره ښه خبره شوه، او که د شریعت خلاف یې دله رای درکړه بیا به نه منې. ګورې دا یو مسله پکې شته. بني اسرائیلو کې یو سړی یو پیغمبر سره نږدې تعلق ونو او ډېر نیک سړی و. نو د هغه پیغمبر په خوله باندې د الله نه یو درخواست وکړو، خدای قبول کړ. درخواست دا و چې ستا 3 دواګانې به خدای قبلې کړي، ته څنګه غواړې؟ که ته وایې چې د دې اونې نه دې سره در جوړ شي نو هم به جوړېږي، او که ته وایې چې یاره دا اوبه دې راته ټول سره در شي هم به کېږي. بس چې 3 دواګانې ته څنګه غواړې نو ستا به خدای قبلوي. د پیغمبر په خولې دا وعده شو. راغی ښځې سره یې مشوره وکړه چې ښځې 3 دواګانې مې الله قبلوي چې زه څنګه غواړم هغسې به قبلوي. اوس وایه که نه چې څه دواګانې غواړم. اوس دا مشوره خو سنت ده، لیکن ښځې مشوره غلطه ورکړه. ښځې ورته وی سړیه زه خو دې ښځه یم که نه وي خوښه دې یم که نه؟ ولې مې نه خوښه؟ یو پکې زما شو 2 پکې ستا شوې، دا یو پکې ما له غواړم. ته څه دوا غواړې؟ وی ما له داسې دوا غواړه چې ستا هم پکې خیر دی. خو ډېره ښه خبره ده چې داسې دوا ده چې زما پکې خیر دی، خو وایه وی دا دوا وکړه چې ما خدای واپس د 18 کالو پیغله کړي او داسې خشته شمه چې په دې ټوله علاقه کې زما نه ښکلې ښځه به لري. د ښځو خو حسن خوښي، که دا بوډی شي بوډی او د 80 کالو عمر ته ورسېږي نو سپین ویښتې نه خو ځان له نکري دې پورې کوي، خو خامخا پورې کوي. او د جمعې په شپه خو رانجاړو چې د تېرې رانجه خو راته ټول 2 ګران کړل، او نکري دې خو بازار کې شاټ شوې د دې بوډیګانو ښځو د لاسه. خدای مې د 18 کالو پیغله کې او داسې ښکلې چې د ټوله علاقه کې زما نه خشته به لري. سړی ورته ویې ښه ښځې موږ خو د 100 نه وړېدلي یو بوډاګانې، اوس ته مرګ ته نږدې، اوس ته بیا واپس ځواني غواړې. پرېږده چې د جنت پې وغواړو، تا له وغواړم، ځان له وغواړم، بچو له وغواړم، صلاح کوو چې په دې 3 دواګانو څوک غواړو. بس ښځې ورته په مخ سر راکېښود. ان مکرهن لتزول منه الجبال. د ښځو د مکر خدای داسې دی که نه، که غر پې
جوړه کېدې نو د ښځو په مکر او په سکیم به دا غرم ټوټې شوې وي. په سر یې کېښود په مخ او چغې او سورې او ته زما سینګ خاوند دی او زه ستا ښځه یم او ځواني مې درسره زړه کړه او یو دوا ده او ستا دوه وانځان چې څه غواړې غواړه که نه دا یو پکې زما شو زما دول حق ته باندې نشته. بس سړی یې را مجبوره کړه. ګوره که لږ سړی ټینګ شوي وي نو خبره ټیک وه. سړی یې را مجبوره کړه یا خدایه زه 3 دواګانې یو پکې د دې ښځې شو دا ما دا ښځه واپس د 18 کالو پیغله کې او داسې پیغله چې په دې ټوله علاقه کې د دې نه ښکلې ښځه بله نه نو خو د پیغمبر په خولې وعده شوې وه هغسې خشته شوه. پیغلم شو ښکلم شو خشتم شو یو دوا خو لاړه چې خشته شو یو څوره دې تېرې کړې نو خاوند ته کېنه سړي یو خبره کوم وایه داسې کار دی چې ته بوډی قبر کې د خپې پرتې او ما ته وګوره زه خو ځوان یم ما له طلاق راکړې. ښځې داسې وی نه نه زما اوس تا ژوند تېرېږي ځان ته به ټوله شپه ټوخېږي ټک ټوک دې جوړ کړي تا سره مې یو ځل ځواني زړه کړې بیا نشم ځړولی بل کار کوه ځان له چې د بوډۍ ښځه ګوره تا سره زه ژوند ته ما ته مه ګوره ځان ته انصاف دی زه ژوند نشم تېرو ما طلاق راکړه چې د ځوان خاوند وکړم. ښځې دا ما دوا دې له کوله چې ته ځوانه شوې پیغله شوې دا ما دې له کوله. خیر ښځه ورته وایي چې نه بس که نه راکې طلاق دغه یې دنه لاړم شرم دی چې ستا په نکاح کې مو دنه ځم بس ما له طلاق راکړه. نو هغه سره خو 2 دواګانې پرتې وې بس وی خدایه دا دویم هم دې دپاره ورشغوم. داسې بوډی که داسې چې په دې ټوله علاقه کې د دې نه یو بدرنګ او بلا شیشکه بله دی څښا چې پړه او دا جورابه مخ او ښه بوډی شي چې ښه بد شکله شي نو خدای خو وعده کړې وه بس همقسې بوډی ته جوړه شو. زه بوډی شو دا سترګې دا روز یې راوغورځېدې سترګې پکې پټې شوې او مخ یې وبید او دا لاسونه هم چیپړه او دا خپې هم چیپړه او بد شکله شی ته جوړ شو. او چې ښځې وکتل چې دا ما نه څه جوړ شو د مخ نه مې څه جوړ شو لاسونه نو سړي ته په مخ سر را کېښودل یې سړیه په ټوکو نه پوهېږې ما خو راسره ټوکې کولې ستا غوندې خاوند ما زما بل شته په ټوکه نه پوهېدې نو دا رانه څه بلا جوړه کړه دا خو ما اوس ماشومان یېرېږي. هلته اوښیان ورپسې راغله کوتک یې لاس کې نیولې دي ورېږه او سرمن دی وباسو ستا دا پیري مریدي چې دا دې نه ده زمونږ په دې خور تجربې کې دا رازبرګي دې دپاره ورسېد چې زمونږ د خور نه کله جینۍ جوړه کړې دي بوډۍ جوړه پرېږدو دې نه سم سرمن ده نه وباسو اوس خدایه دا اوس پسې مصیبت وړې ده اوس به څه کوم بس وي هغه مخکې چې څنګه واغسې که نه پیغله نه داسې بس هغه مخکې چې څنګه وه غریب خو مجبوره خدای ته لاس اوچت که یا خدایه بس یا مخکې څنګه و بس هغسې کا 3 واړه دواګانې په یوه ښځه کې لاړه یو ښځه همغسې پاتې شو چې څنګه وه دا ولې دا د ګناه په مشوره عمل نو شریعت وایي د ښځې سره مشوره وکړه بلکل کور کې مشوره به کې د کور په کار کې بعضې څیزونو باندې ته نه پوهېږي او ښځه ښه پوهېږي روجې دله راوړم ابه راته ووایي چې پلانکی نمبر راوړه که ته په خپله خوښه راوړې نو ممکن ده چې هغسې نه پخېږي څنګه چې درته هغه یادوي یا مثلا سبزي راوړه نو چې یاره ته څه وایي د کور خاوند هغه ده د پخلي خاوند هغه ده یا غوړي تیل راوړه یا د کور په جوړولو کې آبادي جوړه نو زه تم پکې اوسېږي او ښځه هم د سره اوسېږي نو مشوره ورسره وکړه 100 کوټې جوړې کړم برنډه څنګه جوړه کړم یا لور ورکې چاله په نکاح نو ښځې سره خامخا مشوره وکړه. بعضې خلک د ښځې سره مشوره نه کوي ښځې نه بې مشورې ورکوي دا هم بلې ګناه ده چې څنګه ستا لور ده د ښځې هم لور ده که د کور په چار ته دومره نه پوهېږي لکه څومره چې ښځه پوهېږي نو ښځې سره مشوره وکړه او ښځه د خاوند سره مشوره کوي یا زوی له واده کوي نو ښځې سره مشوره وکړه ځکه د جینۍ په خصلت او په خوی سړی نه پوهېږي د جینۍ په خصلت او په خوی ښځه پوهېږي. ډېر داسې شوي دي سړی وایي زه خپله رویره کوم او ښځه پرې خفه او وایي چې نه د دې خوی ټیک نه دی خوی یې خراب دی سبا ما سره جګړې کوي چې هم حقه جینۍ واده کې کور کې غم ته جوړي. نو دا قانون دی چې کوم څیزونه دا کورنۍ چارې سره تعلق لري په هغې کې لازما سړي له پکار چې ښځې سره مشوره کوي او ښځې له هم پکار چې سړي سره مشوره کوي د زامنو د لوړو متعلق
یا کاروبار هم شروع کې په کاروبار خو ښځه نه پوهېږي خو هسې ورسره مشوره وکړه به پې خوشحاله شي دا ورته یو مثال در د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان پویه د بل چا وه لویه پویه خدای ورکړې لوی علم الله ورکړې او بل الله سره ډېر تعلق و اوس مونږ خو چې ګورو قرآن به ګورو یا پیغمبر حدیث به ګورو یا د فقه مسله به ګورو نو یا به پې پیږو یا به پې نه پیږو او پیغمبر ته خو په کوم ځای کې چې مشکل راغی فوراً به جبریل علیه السلام راکوش او که جبریل علیه السلام به رانغی نو زړه ته به الله فوراً القا وکړه زړه ته به وله خدای هغه شی هغه مسله فوراً ور واچوله لیکن سره د دې دومره پویې او سره د دې چې وحی به ورته راتله بیا به نبي علیه السلام د صحابو سره مشوره کوله او قرآن کې به الله وایي وشاورهم فی الامر چې ته د صحابو سره په کار کې مشوره کوه خو فاذا عزمت چې کله بیا د مشورې نه پس فیصله کې نو فتوکل علی الله بیا په انسان دغه مه کوه بروسه په چا کې په الله به کې مشوره کې یوازې دا خو فایده نه چې د بل پوهې نه به ته فایده والې مشوره کېدی چې ملګري به خوشحاله شي چې په مې اعتماد دی ملګري خوشحاله شي چې په مې اعتماد و نو ښځې سره مشوره مسنونه ده دا سنت ده که مشوره یې دله ښه درکړه عمل وکړه که د شریعت خلاف یې درکړه عمل به نه کې دا د ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم لاړ او ام سلمې سره مشوره وکړه هغې وله څومره ښکلې فیصله ورکړه او په هغه فیصله نبي علیه السلام فورا عمل وکړه صحابه هم خوشحاله او نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوشحاله به هر کیف نبی علیہ السلام دې سره د پیغمبر علیہ السلام دغه و دا ویښته مبارک او هغه ویښته مبارک دې ځان سره ساتلي چا ورته وی نبی علیہ السلام خو تا سره په کور کې دی نو چې پیغمبر علیه السلام در سره په کور کې دی ټول پیغمبر در سره په کور کې دی نو ستا د نبي علیه السلام د ویښتو مبارکو ته څه ضرورت دی الله اکبر دا ورته څه وایي وی کله حضور پاک خو په سفر به هم ځي که نه کله به بلې بیبي سره هم که نه نو دا د نبي علیه السلام د مینې او د محبت او د پیغمبر علیه السلام باندې د ارمان د رجولو دپاره ما ځان سره ساتلي دونه محبت او چې کله زه مړه شم نو دا به زما وصیت وي چې ما سره به په لحد کې د کفن د پاسه په خپل وجود د پاسه د پیغمبر علیه السلام دا ویښته ږدي ګوره په جز نبي علیه السلام خوښه ده وفات نه پس حضرت ابو لبابه رضی الله عنه یو ځل غلطي شوې وه نو ځان یې جومات ستنې پورې تړلی نو صحابو نبي علیه السلام ته سفارشونه کول وی صاحب دا سړي خو اوبه بندې کړي دي په ځان باندې ډوډۍ په ځان بنده کړې ده او دونه کمزوري شو چې نږدې ده چې د سترګو نظر یې لاړ شي ختم شي مهرباني وکړه معاف یې کړه حضور پاک فرمایي وی تاسو ما له کار ګورئ ده خو ما ته ځان نه دی تړلی ده خو ځان خدای ته تړلی دی چې خدای ته ځان وتړه او زه ورشم او زه پرانیزم نو که خدای ما ته غوسه چې دی ما ته ځان تړلی او که تا ته نو بیا به څه کوم داسې مثال یې زه ورکوم لکه یو سړی په سپریم کورټ کې اپیل وکړي نو های کورټ د هغې فیصله کولی شي بل عدالت کې د اپیل وکړه سپریم کورټ کې نو لاندې عدالت د هغې فیصله کوم ځای کولی شي ته خو بل عدالت کې اپیل کړی دی ستره محکمه کې سپریم کورټ کې اپیل کړی دی الله ته ځان تړلی زما شکایت یې اوس پړه ما له به راغلی و چې د الله رسول ما نه غلطي شوې ده نو ما به د خدای په دربار کې معافي غوښتې او قرآن کې الله هم دقسې ویلي دي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما که د یو انسان نه غلطي وشي او ګناه تې وشي دی به اول د خدای نه معافي وغواړي بیا به ورشي نبي علیه السلام نو پیغمبر علیه السلام ته به الوی نو نبي علیه السلام به وله د الله نه بخښنه وغواړي الله نه معافي او پیغمبر علیه السلام ته کینې وله سفارش وکړي د الله په دربار کې لوجدوا الله توابا رحیما خدای پاک به توبه قبوله کړي او مزید رحم به هم پرې وکړي
نو قانون خدا چې دې مال راغلی وي نو ما به وله د خدای نه درخواست کړی و دی به خدای معاف کړی نو زه بایپاس کړم پرېښودم او الله ته ځان ته اوس خدای پیش او دی پیش د شپې پېشمني نبی علیه السلام مبارک پاسېد او ډېر زیات خوشحاله و حضرت ام سلمه به نبی علیه السلام ته چې ده به تهجد کول نو ابه ورته مخکې پرته وه نږدې به ورته پرته وه ام سلمه رضی الله عنها فرمایي وی چې کله به نبی علیه السلام سجده لګوله سجده نو وی وجود به زما وجود سره لګېده ډېر زیات خوشحاله و وی مې چې د الله رسوله خدای دې ټول عمر وخندوه څه چل شوی دی وی ام سلمې د ابولبابه توبه خدای قبوله کړه مې چې ال نه وایم خلکو ته چې پرېنیځي او صحابه خوشحاله شي وی نه ام سلمې په قلار کېنوت به په خلکو هم خوب ګډوډ شي او موږ هم خلک د خوب وباسي او تهجدونه به وباسي لږ صبر وکړه چې تهجد یې وکړل نبي علیه السلام جومات ته لاړ او صحابه رالل نو قرآن شریف کوم آیت چې د ابولبابه د توبې په حق کې نازل شوی هغه آیت یې لوست صحابه اوس پړ اوس هلته هم جومات کې اوسدن د استوار ابي لبابه چې کوم ځای کې ستنې پورې هغه ځان تللو په هغه ځای باندې هغه وخت خو د کجورستان وه او دغه یو ستن هغه ځای باندې اوس جوړه ده د دې یو غلام و سفینه نوم یې هغه ډېر خدمتګار و نو دې ورته وی ازادوم دی خو په یو شرط ډېر خوشحاله شو وی په څه شرط مې ازادې وی په دې شرط دی ازادوم چې ته آزاد شوې بلکل زما د غلامۍ نه ووتې خو ته به د نبي علیه السلام خدمت کوې هغه ورته وایي چې که ته مې ازادې او که نه ازادې ما خو د نبي علیه السلام خدمت دپاره خو د خدای نه سوالونه کړي زه به د نبي علیه السلام نه جدا کېږم څنګه که دا شرط دې راباندې ولګو که دې ونه لګو زه د پیغمبر علیه السلام خدمت کوم دا ما دپاره ډېر لوی فخر دی وایي ښه زما له طرف نه ازادې زما خدمت مکوه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کوم او د بیبیانې د نبی علیه السلام دوه ډلې وې یو ډله کې حضرت عایشه صدیقه وه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها وه او څه نورې بیبیانې وې او بلې ډلې کې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وه حضرت میمونه وه حضرت سوده رضی الله تعالی عنها وه دا دوه ګروپه نو د یوې ډلې مشره پکې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها نو چې هغې بیبیانو به پیغمبر علیه السلام سره څه قسمه مشوره کوله یا به خبره کوله د دې په خولې به یې سره خبره کوله ورته پته وه چې دې سره د نبي علیه السلام په نسبت د نورو محبت هغه غیر اختیاري محبت زیات دی دې ته به یې الوې نو دې به نبي علیه السلام ته الوې لکه یو موقع کې صحابو ته خو پته وه چې د حضور پاک د بیبي عایشې سره مینه زیاته ده د زړه نه بار ګورې ښه غیر اختیاري نو چې کله به نبي علیه السلام د بیبي عایشې سره نو خلکو به هدایا راوړل تحفې وډالې نو بیبیانې راغونډې شوې ام سلمې ته یې وې چې ته داسې کار وکړه چې نبي علیه السلام ته ووایه چې د صحابو ته اعلان وکړي چې زه کمې بیبي سره یم نو ماله تحفې راوړی یوازې د عایشې په کوټه کې چې خلک راوړي تحفې او چې نورو بیبیانو سره یې نه راوړي نو چې ام سلمې رضی الله عنها له نبي علیه السلام راورسېده نو ورته یې دا خبره وکړه نو هغې ورته ونه کړه بیبیانو یې تپوس وکړي ال دې ورته ووایي بیا وایي ما خو ورته خبره وکړه خو حضور پاک کډو غږ ونه کړي وایي ښه چې بیا دله راشي بیا ورته ووایه چې تر څو یې جواب نه در کړی وایي به ورته نو چې بیا نبي علیه السلام دی له راغی نو بیا ورته وایي نو بیا جواب ورنه کړي بیبیانو ته بیا تپوس وکړي وایي څه یې درته وایي وایي څه یې مونه وایي بیا ورته ووایه نو چې په درېیم ځل نبي علیه السلام راغی دی ورته بیا وایي وایي د الله رسوله خلک تا له تحفې راوړي چې د عایشې په کوټه کې نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې د کومې بیبي سره یې ماله تحفې راوړی یوازې د عایشې په نمبر کې نه هر یو بیبي سره چې مو تحفه څوک راوړي دی حضور پاک ودي ام سلمې ماله د عایشې په حق کې ما ته خبرې مه کوه ما مه خفه کوه وی قسم دی زه چې د کومې بیبي سره په بستر کې پروت یم نو وحی نه راځي او چې عایشې سره زه په خپله بستره کې پروت یم ګورې بیا هم وحی راځي بدې کې خبرې مه کوه او بل دا خو ما خلکو ته نه دي ویلي چې د په ما غاړه پې بنده ده د خلکو خپله خوښه ده او ستاسو حقوق ما پوره ساتلي دي که نه حقوق خو د الله رسوله مونږ له پوره راکړې نو چې دا خبره یې واورېده نو فوراً په ژړا شوه وایي د الله رسوله زه خدای ته توبه وباسم
اتوب الی الله خدای او د خدای رسول ته توبه وباسو. نبی علیہ السلام ته نه خیر دی، ما ته پته ده چې تا د نورو بیبیانو ویلي دي، هغې نو ما هنده کړې یو د الله رسول. نو زمارونو دا د نبی علیہ السلام مبارک قریبه بیبي واو، ډېر محبت یو. همیشه به دې په هفته کې 3 روجې نیولې، یو به د ګل د ورځې روجه نیوله، یو به د زیارت د ورځې روجه نیوله، او یو د جمعې د ورځې. اوس هم عربو کې دا 3 ورځې روجې عموما خلک ډېرې نیسي. د ګل په ورځ ماښام نه پس د رستخانونه خواره شي، نفلي روجه نیسي، او د زیارت په ورځ نفلي روجه. نبی علیہ السلام فرمایل به وی د ګل په ورځ د هفتې عمل بر الله ته خیږي، او د زیارت په ورځ مخصوص عمل الله ته خیږي، او جمعې ورځ خو برکتي د عبادت ورځ ده. نو دا 3 ورځې به دې مستقل روجې نیولې. او د حبشې حالات به نبی علیہ السلام ته بیانول. حبشه کې وخت تېر کړی و، هغه حالات به نبی علیہ السلام ته بیانول. په 3 هجری کې په 4 کالو په عمر کې دا وفات ده. او د وفات نه پس او حضرت ابو هریره رضی الله عنه په جنازه کړې ده. د نبی علیہ السلام د وفات نه پس یو خوب لیدی، ناشنا خوب. د کربلا دروازې کربلا میدان کې چې حضرت حسین رضی الله عنه سره د هغه خاندان نبوت د ګلونو سره شهیدان شو، د یو خوب ولید. اوده وه او راپاڅېده، ډېره بدحاله وه او پریشانه وه او ژړلې. دا ورته ام سلمې ولې؟ وی نبي علیہ السلام مې په خوب کې ولید. وی د پیغمبر علیہ السلام په دې وجود دوړې وې دوړې، او ویښته مبارک کې د خاورو نه ډک و، خاورې پیلوتې وې، او سر مبارک کې ببرو، او دې لاس کې ورسره شیشه وه، او په هغه شیشه کې وینه وه. وی ما ورته چې د الله رسوله دا په تاسې جل شوی دی؟ ستا خو ټول وجود باندې خورې دي، او سر مبارک دی ببر دی، او دوړې در باندې، او دا لاس کې دی په دا شیشه کې وینه ده څه ده؟ وی ما ته وی چې ام سلمې شهدت قتل الحسین آنفا، د حسین قتل ته حاضر شوی وم. حسین شهید شو، دا د هغه وینه، او دا د هغه سرې خورې د کربلا. یاره چې کم ټیم یې خوب لیدي و هغه ټیم یې نوټ کو، چې کله وروسته اخو اخبارونه رسالې موبایل خو نو هغه زمانه کې چې وروسته پته ولګېده عین هغه ټیم کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی. زمارونو دا بیبیانې دي. زما د خبرې مقصد دا و چې ښځه یوازې دې له په کور کې نه ده پیدا چې دا په کور کې صرف د خاوند د چای او د ډوډۍ او د اوبو د جامو د ځای د جارو کولو خدمت کوي، او نه په دې دا د خدای نه خلاصېدی شي. ډېرې ښځې دا وایي د کور لږ کار دی، او سهار نه پاسه ماښامه پورې مېړه ستړی شي، دې کې د عبادت کولی شم. د سړي لږ کار دی، سهار نه چې وځي ماسخوتنه پورې څونه ډیوټۍ کوي. څوک په دفتر کې ناست دی، نو څوک ګوټ کوي، نو څوک چاري کوي، نو څوک لګیا دی مزدوري کوي، څوک دکان کوي. د چا د سړي بار خدمت، د کور دننه خدمت. نو سړی په دې خدمت د خدای نه خلاصېدی شي چې عبادت به نه کو؟ عبادت به خامخا کوي. دارنګې ښځه به هم کوي. دویمه خبره ده رمضان متعلق درته وایم. رمضان متعلق خو پرون په رضاو کې میټینګ شوی دی، او هغې چونکې د میاشتې هېڅ قسمه د جمعې د شپې شهادت پیدا نه شو، هېڅ قسمه. نو هغې فیصله دا کړې ده چې سبا د خالي په ورځ به میاشتې ته کښېني. هغې به نه کښېني، تاسو به کښېنئ. اکثر تاسو میاشت لیدل خو په تاسو دي، ګوی به بیا علماو له راوړئ. نو د خالي په شپه باندې دا ګورې میاشتې ته کتل سنت دي. ښه هسې لغوندې وګورئ، کوټې ته وخېږئ، چت ته وخېږئ، وګورئ دا سنت دي. د خالي په ورځ او د اتوار په شپه، بېګاله د خالي شپه ده که نه، بېګاله نه، سبا شپه، سبا شپه د خالي ورځ او د اتوار په شپه به میاشت ته کتې شي. که میاشت ښکاره شوه نو د اتوار په ورځ به روجئ، او که میاشت ښکاره نه شوه نو د ګل خو د حقې روجه ده. دا خو د میاشتې خبره. بل د رمضان متعلق به انشاءالله آینده جمعه کې درته پوره تفصیلي بیان وکړم، خو صرف دونه ووره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رمضان میاشت دا ډېره د برکت میاشت ده. په دې میاشت کې د الله قرآن نازل شوی دی، د
دا هغه میاشت ده او آسماني چې څومره کتابونه دي دا د رمضان په میاشت کې نازل دي. په دې میاشت کې د نفل و عبادت د فرضو برابر دی، نبی علیہ السلام فرمایي، او د فرض و عبادت د اویو چنده برابر دی. زکات که تا په نورو میاشتو کې ورکو غاړه به خلاصه شي، ټیک ده، خو که په رمضان کې دې ورکو نو دومره ثواب به دې وشي لکه د رمضان نه بغیر چې تا اویا روپۍ ورکړي، یوې روپۍ باندې د اویو روپو بدل خلاصېږي. نو د فرض یو په اویا او نفل د فرضو برابر ثواب لري. نبی علیہ السلام فرمایي دا شهر الصبر دی، صبر ده چې ځان به بندې ګناه به نه کوې، خواهشاتو نه به ځان بندې، خوراک سکاک نه به ځان بندې. شهر المواسات ته وایي یو بل سره خیر ښېګړه کول. پکار دي چې کوم مالدار خلک دي په خپل ګاونډ کې غریبانانو سره خیر ښېګړه وکړي. یو جماعت یې والا والی دا مالدار اوړه والا والی ډېرو خلکو سره به جماعت ابني غریبانانو سره ډېرو خلکو سره پېشمني ابني. نو چې د چا په ګاونډ کې یا په رشته کې لومبی حق د غریب ګاونډي دی او د غریب رشته دار دی. نو وګورئ غریبانان په ګاونډ کې چې کوم غریبانان دي، چا له اوړه والی، چا له کجورې روژه ماتېله والی، چا له شربت والی، چې ستا بچي ته 10 څیزونه پراتی هم د مسلمان بچی دی او هغې غریب ته د شربت د رقم نه لګي، نو خدای به درنه ولې د قیامت پر ورځ تپوس کوي. او په دې مه یارېږئ، نبي علیه السلام فرمایي زه نه وایم وی دا هغه میاشت ده چې د مسلمان روزي پکې خدای فراخه کوي. او فرمایي علیه السلام وی چې چا یو روجهدار له روژه ماتې ورکړ دله به خدای پاک 3 اجره ورکړي. 3 اجره کم دي، یو به ورته خدای ګناه معاف کړي، یو دویم الله به 60 د جهنم د اور نه آزاد کړي، او دریم څه دي چې د هغه روژهداري څومره ثواب کېږي د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر ثواب به تعالی خدای پاک درکړي. نو صحابي تپوس کوي وی د الله رسوله مونږ سره خو روژه ماتې نشته، غربت دی، نو څه وله ورکو؟ وی که د سره بل څه نشته یو ګوټ پی ورکولی شي، او که ګوټ پی نه یو ګوټ اوبه وله ورکه، خو روژه ماتې بل مسلمان له ورکه. دا عرب تاسو په رمضان کې ولاړ شئ په مکه مکرمه مدینه منوره کې وګورئ، خصوصا په مدینه منوره کې قسم دی عرب دومره خیراتونه کوي په دې میاشت کې چې د حد نه وته. او نبي علیه السلام فرمایي دا لومبی 10 ورځې د خدای رحمت، اوله رحمتون واوسطه مغفرة، نمیان دا 10 مغفرت ته، واخره عتق من النار، او اخیری 10 ورځې دا د جهنم د اور نه ازادېدل دي. نور د رمضان متعلق بیان برته انشاءالله آینده جمعه کې وکړم. خدا یو خبره ذهن کې واچوئ، تراویح چې څومره دي شوق سره کوئ، بالکل شوق سره. ځکه زمونږ خلک یو بوټی شربتونه زیات وڅکي او پکوړې او کبابونه زیات استعمال کړي، خېټه ډکه شي نو بیا تراویح ته شوق نه. خوراک لږ کم کوئ، لږ معمولي، تراویح ته هم شوق او ختمونه پکې وکړئ، باقاعده د قرآن شریف ختمونه پکې مستقل وکړئ. یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک پر منبر کېناست، وی امین، چې په دویمه پوړه کېناست نو هغوی به په درېیمه پوړه کېناستېدل، چې په دویمه خپه مبارکه کېښوده بیا وی امین، نو چې په درېیمه کېناست نو بیا وی امین. صحابه یې تپوس وکړه د الله رسوله دا 3 ځله امین دې ولې ووی؟ مونږ خو دعا ونه لیده. وی جبریل علیه السلام راغی نو چې ما دا لومبی پوړی باندې خپه کېښوده، وی هغه وی چې د چا مور او پلاري یا دواړه یا یو، او دوی دومره خدمت د مور پلار اونه کې چې ځان په جنت ته ورسوي نو خدای دې هلاک کړي. ما وی امین. نو چې په دویم پوړی مې خپه کېښوده نو بیا یې وی چې ستا نوم څوک واخلي او دې په درود شریف ونه وایي دې دې هم خدای هلاک کړي. او دریم چې په رمضان میاشت په چا راله او دې دومره عبادت اونه کې چې ځان په خدای ونه بخي دې دې هم خدای هلاک کړي. نو ګوره دونه عبادت به کوئ چې ځان په خدای وبخئ، او که دونم اونکه نو ګورې خیره جبریل علیه السلام کړې ده او امین پیغمبر علیه السلام ویلی دی. د دې خیرې دا بس قبول خیره دی کې د رد اډوسه سوال نه پیدا کېږي. روژه ښه په شوق سره ونیسئ. د صحابو د روژو متعلق بیان برته زه انشاءالله آینده جمعه وکړم. ښه شوق سره خپلې روژې ونیسئ، تراویح وکړئ، نفلونه پکې وکړئ، ختمونه پکې وکړئ د قرآن شریف، غیبت او د ګناه نه پکې ځان وساتئ، او کوشش وکړئ چې د ورځې ښه مزېدار ښه تلاوت د قرآن شریف سار، مازدیګر، ماسپښین خلک قسم په روژه کې په نسبت د نورو میاشتو اوزګاري، او د شپې ختم او تراویح. او بل دا مهرباني کوئ چې خصوصا د روژه ماتي او د پېشمني د خیال ساتئ.
خیر و جماعت عموما خلک احتیاط کوي خو پېشمنې اکثر چې بانک شروع شي نو دا خلک وایي شابې اوبه راوړی هغه د بانک شروع شو بانک خو د سبا خطو نه پس وی نو د سبا خطو نه پس اوبو نه څکې ګورئ یو منټ 2 منټه احتیاطاً مخکې نن سبا ګړی هر چا سره شته موبایل خو پار کور کې شته ټیمونه معلوم کې خپل نو د سبا خطور یو منټ 2 منټه مخکې روژه بندوي یوې بچي مې نشته ما ضرور زوی راکړه د دې متعلق په شعر کې څه حکم دی دا ډېره مشهوره مسله ده ګوره بل بچې ورکول خپل بچې بل ورکول په شریعت کې په کوم صورت کې جایز دی په هغه صورت کې جایز دی چې دا د مور پینی یا دا د دې بچي خدمت نشي کولی بیماره ده مثلا او بل له زوی ورکړي دې دپاره چې دې به راله لویږي دا جایز دی په شریعت کې نبی علیه السلام خپلې مور بي بي حلیمې رضی الله عنها له ورکړی دې دپاره یې ورکړه چې دا به په ښه فضا کې لوی شي ښه عربي به زده کړي او صحت به ښه شي دې په دې نیت ورکول پکار دي او که یو سړی مستقل خپل بچې بل له ورکوي دې دپاره چې وایي دا ستا زوی شو دا په شریعت کې منع دي داسې بلکل مه کوئ یو ملګري وي تخبی نه راغلي یم تا سره میلاوېږم ما نن پس په میلو شو زکات رقم په غریب په تدفین نشي لګولی بالکل زکات به یو غریب له ورکوې ابې مالک کې سعودي عرب سره روجرې خپل وطن سره بس یو شان نیسي او زکات په پیسو جومات تله بجلی بل یا پکې اخیستل منع دي ښه زکات پیسې به یو غریب له ورکوې ابې مالک کې دا د څه تپوس کې تعلیم او علم کې څه فرق دی علم خو پوهې ته تعلیم بل ته ښودلو ته ویلې کېږي دینی علم فضایل دنیاوي تعلیم نه دینی علم فضایل د دنیا لپاره د تعلیم د فضیلت لپاره استعمال منع دي چین ته تللو علم نشته هر ځای علم شته د یو ملګري دی د عمردو بابو نوم یې دی هغه غریب بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي دعا وکړئ الله مریضانو له شفا ورکړي خدای د رمضان دا مبارکه میاشت په مونږ په خیر او په عافیت تېره کړي مونږ له پکې د رجوع د عبادت توفیق راکړي روغ صحتونه هم پکې نصیب کړي الله مونږ له پکې د داسې عبادت توفیق راکړي چې تم پې وبخي خدای د ګناه نه هم پکې وساتې د ګناه د اسبابو نه مو ساتې الله که په کورونو کې اسپتالونو کې مریضان دې ته ټولو له شفا ورکړي خدای زمونږ د ټولو د حرمینو سعادت بار بار نصیب کړي الله که د چا اولاد نه ته ورته اولاد ورکړي که څوک پریشانی په خوشحالو او په برکتونو بدله کړي که د چا کورونو کې روانې دشمنۍ طرفګنۍ په روغو بدله کړي الله مونږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتې خدای د سازشیانو د سازشونو نه مو ساتې د حاسدینو د حسد نه مو ساتې د نبي علیه السلام په نقش قدم هم روان کړي د هغې مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي د هغې د جنډۍ لاندې هم جنت ته داخل کړي الله ګناهونه معاف کړي الله ګناهونه معاف کړي الله توبې هم قبوله کړي خدای د ریاکارو نه مو ساتې د نفاق نه مو ساتې شرکیاتو نه مو ساتې رسوماتو نه مو ساتې او د خیر او د برکت ژوند هم نصیب کړي رزق کې الله فراخي پیدا کړي الله اولاد کې برکت واچي عمرونو کې برکت واچي هم دوستان چې لرې لرې ځای نه راغلي دي الله په یو قدم ولا اجرونه ورکړي دلته زمونږ په دې محله کې یو زنانه وفات شوې وه